السلام علیکم ستړي مشئ وخت په خیر نن دوشنبه د روان 1403 لمریز کال د کب یهود 14 او د مارچ 3 نیټه د درنو لیدونکو تاسو د ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه اوري او ګوري په الهام د مهمو مسایلو په سرټکو. اسلام آباد د کابل سره مسایل د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړي. تورخم کې د تېرې شپې جګړې په اړه کارپوهان غوښتنه کوي چې کابل او اسلام آباد د مسایل د جګړې پر ځای د خبرو له لارې حل کړي. د دا ډول وضعیت دوام نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د پاکستان. دواړه لوري باید د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو اقتصادي همکاریو او سیاسي تفاهم لور ته لاړ شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. کارپوهان وایي له څو لسیزو وروسته اسلامي امارت هیواد او افغان ولس د زورواکو او غاصبینو څخه وژغورل. امارت اسلامي هیواد ولس د جنایتکارانو غاصبینو زورواکو څخه وژغورل. دا د زموږ هیواد د دغه ځورېدلي ولس لپاره ډېر د قدر وړ دی. افغانستان د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ هیواد دی. مسؤلین وایي که نړیوال په افغانستان کې پاتې نیمګړې پروژې بشپړې نه کړي په افغانستان کې به د اقلیمی بدلون اغیزې نور هم پراخې شي. با وجودی که افغانستان در تغییر اقلیم نقش ندارد، نقش انتشار گازهای گلخانه‌ای به سطح جهان 0.08% است، ولی از پیامدها و اثرات تغییر اقلیم فوق‌العاده آسیب‌پذیر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسلام آباد د له کابل سره مسایل د خبرو له لارې حل کړي. د چارو شنونکي د افغان ځواکونو پاکستاني ملیشو ترمنځ په تورخم کې د تېرې شپې نښتې په اړه وایي جګړه د دواړو هیوادونو په زیان دی او غوښتنه کوي چې اسلام آباد د مسایل د شخړو رامنځته کېدو او بې بنسټه تورونو پورې کېدو پر ځای دی له کابل سره مخامخ خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ دغه نښته وروسته له هغې شوې چې افغان پولساتو ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پوسته جوړوله چې پاکستاني لوري پرې ډزې کړي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د ملي دفاع نظر هم له ځان سره ولرو خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. تېره شپه ناوخته تورخم کې د افغان ځواکونو او پاکستانیو ملیشو ترمنځ نښته شوې. رسنیو راپور ورکړی چې په سیمه کې تېره شپه ناوخته د سپکو او درنو وسلو غږونه هم اوریدل شوي دي. دغه راز د نظر خاوندان وایي جګړه د دواړو هیوادونو په زیان دی او غوښتنه کوي چې اسلام آباد د مسایل د شخړو رامنځته کېدو او بې بنسټه تورونو پورې کېدو پر ځای مخامخ له کابل سره خبرې وکړي. همدارنګه دوی ټینګار کوي چې اسلام آباد د له کابل سره سوداګرۍ ته په پام سره د جګړې پر ځای ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې هوارې کړي. د دا ډول وضعیت دوام نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د پاکستان. دواړه لوري باید د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو اقتصادي همکاریو او سیاسي تفاهم لور ته لاړ شي. د دې ترڅنګ د پاکستان جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا پاکستان ته په نغوته کې ویلي چې اسلام آباد د په کابل خپله ناکامۍ پړه نه اچوي. د وسلوالو ډلو بنسټ د پاکستان د پوځ له لوري ایښودل شوی، نو اسلام آباد د نامنۍ پړه پر اسلامي امارت نه اچوي. پر اسلامي امارت د تورونو پورې کول کومه معنا نه ورکوي او په دې تړاو د پاکستان له پوځ څخه پوښتنه وشي. دغه راز کارپوهان وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست لوبولی او ټینګار یې دا دی چې تېرو 20 کلونو کې پاکستان نه یوازې د افغانستان بلکې د نړیوالو پر وړاندې دوه مخی سیاست کارولی. پاکستان همیشه د افغانستان په هکله دوه مخی سیاست غوره کړی دی، نه یوازې بلکې د نړیوالو سره او خصوصا په 20 کلو کې د امریکا سره هم دوی دوه مخی سیاست مخ ته وړی دی. پاکستان هیواد
غواړي چې دلته په افغانستان کې خپل هغه ملي منافع چې په خطر کې دي او غواړي چې د دغسې څرګندونو او د دغسې هڅونو چې امریکایان غواړي چې افغانستان کې بیا حضور پیدا کړي دوی د دې تر شا استخباراتي موخې لري. د راپورونو له مخې دغه نښته وروسته له هغې شوې چې افغان پوله ساتو ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پوسته جوړوله چې پاکستاني لوري پرې ډزې کړي دي. د دواړو لوریو ترمنځ په داسې حال کې یو ځل بیا جګړه پیل شوې چې د شاوخوا څه باندې 10 ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې بنده ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملي دفاع وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هڅو سره بیا هم بریالي نشو. د اهل هنودو او سکانو شورا یو شمېر غړو د ریاست الوزرا د دفتر رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره کتنه کې له غاصبینو د اهل هنودو د ځمکو بیرته راګرځولو کې د اسلامي امارت له هڅو څخه ستاینه کړې ده. کتنه کې د ریاست الوزرا دفتر رئیس ویلي چې افغانستان د ټولو هیوادوالو شریک کور دی او اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو د ستونزو حل خپل مسؤلیت بولي. کارپوهان بیا وایي له څو لسیزو وروسته اسلامي امارت هیواد او افغان ولس د زورواکو او غاصبینو څخه وژغورل او زیاتوي چې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځېدو په برخه کې د اسلامي امارت تګلاره د ستایلو وړ ده. د اسلامي امارت مشران وایي چې افغانستان د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده او شته اسلامي نظام د خپلو هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه خپل مسؤلیت ګڼي. په دې تړاو ارګ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع د افغانستان د اهل هنودو او سکانو شورا غړو سره لیدنه کړې. ارګ په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي د دغې شورا غړو د ځمکو بیرته ستنولو په برخه کې اهل هنودو او سکانو وکالت د مذهبي اماکنو د بیا رغونې د نیمه کاره پروژو بشپړول او برېښنا د حل ستونزو وړاندیز د ریاست الوزرا دفتر رئیس سره شریک کړ. افغانستان د ټولو هیوادوالو شریک کور دی او اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو د ستونزو حل خپل مسؤلیت بولي. دوی د غصب شوو ځمکو د بیرته ستنولو موضوع کې د اهل هنودو او سکانو د وکالت د مذهبي اماکنو د بیا رغونې د نیمه پاتې چارو د بشپړولو او د برېښنا ستونزې د حل په اړه خپل وړاندیزونه شریک او ورته د پاملرنې غوښتنه کړې. خو کارپوهان بیا وایي له څو لسیزو وروسته اسلامي امارت هیواد او ولس د زورواکو او غاصبینو څخه وژغوره او زیاتوي د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځول کېدو په برخه کې د اسلامي امارت تګلاره د ستایلو وړ ده. پس له څو لسیزو ناروا جنایاتو امارت اسلامي هیواد ولس د جنایتکارانو غاصبینو زورواکو څخه وژغورلو. دا د زموږ هیواد د دغه ځورېدلي ولس لپاره ډېر د قدر وړ ده. امارت اسلامي چې هر څومره د ولس په ګټه د هیواد په ګټه کار وکړي د دوی بقا په افغانستان کې تضمین کیږي او مستحکمه پاتې کیږي. دغه راز کابل ښاریان بیا د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځول کېدو په برخه کې د اسلامي امارت له دریځه ملاتړ کوي او وایي چې تیر کې زورواکي حاکم ول او یوازې ځانونو ته به ګټې رسیدي. این زمین های غصب شده را که امارت از مردم غصب کرده بود و زورمندا گرفته بود کار خوب است که پس از مردم جمع کرد گرفت چیزایی که چی شده بیاره کلش پس گرفت همین زمین ها را و مهاجرینی که از بیرون میاد که به جای می باشند جای نمی داشته باشند ما میخواهیم که اونها جای به جای شود باید از اینجا و اینمی چیزی از پیش فایده گرفته شود که با منافع مردم و ملت ما باشه. پیش که بود کلگی مردم های بود که زورمندا بود بر یک نفر مفاد از این میرسید. د دې ترڅنګ د چارو شنونکو د ځمکو د غصب په برخه کې د اسلامي امارت کړنلاره رغنده او د ستایلو وړ یادوي او ټینګار یې دا دی چې تیر کې د یو شمېر زورواکو او غاصبینو له لوري هیواد کې ځمکې غصب شوې وي. دوی د افغانستان د ولس او د بیت المال ځمکې سرایونه جایدادونه ټول غصب کړل، حتی وسایط او هوایي او زمینی ځواک او سلاوي
غصب کړلې او ډېرې په پردو ملکونو خرڅ کړل. باندې چې کوم ظلم سوی و دا بیرته د دې ظالمانو نه او د دې د قدرت تږي او د چور او د چپاول لارویانو نه اخیستل کیږي او بیرته دوی ته سپارل کیږي. دغه کړنه واقعا هغه عدالت عمري تابینول ده چې دا د ستاینې وړ بولم. هیره دې نه وي چې ډاکټر ملا عبدالواسي د اهل هنودو او سیکانو شورا غړو ته ډاډ ورکړی چې په وړاندیزونو به یې غور او غوښتنې به له اړونده ادارو سره شریکې کړي. افغانستان د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ هیواد دی. که نړیوال په افغانستان کې پاتې نیمګړې پروژې د اقلیمي بدلون په برخه کې سرته ونه رسوي، په افغانستان کې به د اقلیمي بدلون اغیزې نورې هم پراخې شي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله له ګڼو ننګونو سره مخ دی چې دا مهال په هیواد کې ځنګلونه، یخچالونه، طبیعي زیرمې او د خلکو ژوند د یو مخامخ کیدونکي ګواښ سره مخ دی. همدارنګه بیا عام هیوادوال له نړیوالو غوښتنه کوي چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د پاتې نیمګړې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي. افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه له ګڼو ننګونو سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې افغانستان د ګلخانه‌ایي موادو په تولید کې 0.0 درجه ونډه لري، خو د اغیزو له امله د هیواد له ګڼو ننګونو سره مخ ده. د دوی په خبره په افغانستان کې طبیعي زیرمې، یخچالونه، ځنګلونه، زراعت، صنعت او سوداګري د اقلیمي بدلون له اغیزو څخه په بشپړه توګه اغیزمن شوی دی. دغه راز مسؤلین زیاتوي چې اقلیمي بدلون د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی ده او غوښتنه کوي چې ټول اړخونه دې په دغه برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. با وجود که افغانستان در تغییر اقلیم نقش ندارد، نقش انتشار گازهای گلخانه‌ای به سطح جهان 0.08% است، ولی از پیامدها و اثرات تغییر اقلیم فوق‌العاده آسیب پذیر هست. بلند رفتن درجه حرارت، تغییر در شکل بارندگی، کاهش محصولات زراعتی، حیوانی و نباتی، ذوب یخچال‌های طبیعی، از بین رفتن تنوع حیات، اینا از جمله پیامدهایی هستند که افغانستان را، سکتورهای اقتصادی افغانستان را مورد تهدید قرار داده و ثبات اکوسیستم برهم خورده و تمام جنبه های زندگی مردم را مورد تهدید قرار داده که فشار اقتصادی و معیشت مردم نیز مورد تهدید قرار گرفته است. د غرض روح الله امین زیاتوي چې د نړیوالو کنوانسیونونو د متن مطابق د کیوټو او پاریس د تړون پر بنسټ صنعتي او پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې له بېوزلو اړمنو او د اقلیمي بدلون له امله اغیزمن هیوادونو سره مرستې ترسره کړي. مطابق متن کنوانسیون تغییر اقلیمی ملل متحد، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس، کشورهای صنعتی و انکشاف یافته مکلف هستند تا کشورهایی که از پیامدهای تغییر اقلیم متاثر میشن و متاثر شدن باید اینا را کمک‌های تکنیکی و مالی بکنن. اما بحث عدالت اقلیمی، حقوق محیط زیستی و مسیر تاریخی را که اینا باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق فعالیت‌های نادرست بشریشان شدن که امروزه کشورهای در حال انکشاف و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر از پیامدهای تغییر اقلیم متاثر هستند، اینا باید کشورها را کمک‌های تکنیکی و مالی بکنن. نوموړی غوښتنه کوي چې نړیوال سازمانونه او اغیزمن هیوادونه د افغانستان د اقلیمي بدلون په برخه کې پرته له سیاسي او نورو مسایلو له افغانستان سره په دغه برخه کې مرستې ترسره کړي چې پر وینای افغانستان د اقلیمي بدلون په برخه کې زیات اغیزمن شوی ده. توقع ما از جامعه جهانی، از کشورهایی که اثرگذار هستند در قسمت ای که کشورهای آسیب پذیر کمک‌های تکنیکی مالی میکنند، پیام مایی است که افغانستان بدون در نظر داشتن ملاحظات سیاسی کمک‌های تکنیکی و مالی خود در قسمت مبارزه و تغییر اقلیم انجام بدن. از نماینده‌های افغانستان در نشست‌های بین‌المللی تغییر اقلیم دعوت صورت بگیره، پروژه‌هایی که تعلیق شده اینا دوباره آغاز شود، فرصت‌های نوی که ایجاد شده دسترسی افغانستان به این صندوق‌ها تسهیل شود. دغه راز بیا هم هیوادوال له نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاتې نیمګړې پروژې سرته ورسوي چې په خبره افغانان اوس مهال د تغییر اقلیم له اړخه سخت ځپل شوي. دوی وایي چې نړیوال د بشر دوستۍ د دعوې پر بنسټ په دې هیواد کې د تغییر اقلیم مخنیوي هڅه وکړي. خواست ما از پروژه‌ای که ناتکمیل مانده در عرصه اقلیم
این است که باید کارهایشان ادامه بدن تا محیط ما سرسبز و دور از آلودگی هوا باشد. مردم افغانستان تغییر اقلیم خیلی آسیب پذیر ساخته، خصوصا همین شرکت هایی که مثلا کارهایشان باعث شده که آب و هوا را آلوده ساخته. مگر نړیوال نه دا غوښتنه مې دا ده چې باید زر تر زره دغه پروژې مخکې لاړ شي تغییر اقلیم ته. او کنه دا خبره خو په ټول جهان کې معلوم دي، ولې نیمګړې پاتې دي. هیره دې نه وي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په موخه د کب 9 ناسته د آذربایجان هیواد په باکو ښار کې ترسره شوه چې موخه یې صنعتي هیوادونه به بېوزلو هیوادونو سره د تغییر اقلیم په مخنیوي کې مرسته کوي چې د مخنیوي اټکل یې 300 میلیارډ ډالر ښودل شوی و. د افغانستان په زندانونو کې دا مهال له 10 تر 12,000 پورې زندانیان د بن ورځې او شپې تیروي. د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان وایي اوس مهال د هیواد په ټولو بنخونو کې له 10 تر 12,000 پورې محبوسین او محکومین شتون لري. نوموړی وایي د بندیانو په دې شمیر کې تر 1000 پورې ښځینه او تر 1500 پورې ماشومان هم شامل دي. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال په زندانونو کې د زندانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته شوي دي. دغه راز بیا کابل ښاریان په زندانونو کې بندیانو ته د هر اړخیزو اسانتیاوو له برابرېدو څخه خوښي څرګندوي. د اسلامي امارت پر راتګ سره زندانیان په بنخونو کې بندیان نه بلکې د اسلامي امارت میلمانه دي. دا هغه څرګندونې دي چې د زندانونو چارو د سمون ادارې مسؤلین کوي. تازه د زندانونو په تړاو د دې ادارې ویان محمد نسیم لالهند وایي چې د اسلامي امارت له بریا راوروسته د زندانونو چارو د سمون اداره اوس مهال په ټول هیواد کې له 10 تر 12,000 پورې د بندیانو مسؤلیت په غاړه لري چې په خبره یې په دې شمیر کې 1000 تنه ښځینه 1500 یې ماشومان دي. دا مهال د زندانونو چارو سمون اداره د شاوخوا 10 تر 12,000 کسانو محبوسینو یا محکومینو چې حکم پېښ شوی د محکمې لخوا نه د هغوی د ساتنې مسؤلیت لري. په دوی کې تقریبا یا شاوخوا 1000 تنه ښځینه محبوسین دي او همداشان شاوخوا 1500 ماشومان چې تر 18 کالو عمرونه ټیټ وي هغوی ته موږ محجوزین ویو. دغه دوی شامل دي. نو په ټوله کې شاوخوا له 10 تر 12,000 کسانو محبوسینو او محکومینو او محجوزینو ساتنه موږ په غاړه لرو او دوی ته ټول د ژوندانه هغه سهولتونه چې ورته پکار او ضرورت دي ورته آماده کیږي او مهیا کیږي. په همدې سهولتونو کې دوی البته ژوند کوي. دغه راز د زندانونو چارو د سمون ادارې ویان زیاتوي چې هر کال د اخترونو پر رسیدو بندیانو ته په حبس کې یو ځانګړی تخفیف رامنځته کیږي چې پر وینا یې دا تخفیف د اسلامي امارت د حکم پر بنسټ رامنځته کیږي چې په خبره یې زیات شمیر محبوسین او محکومینو ته په حبس کې تخفیف او یا معافیت رامنځته کیږي چې په خبره یې دا چارې د یوې ځانګړې کمیټې په لارښوونه ترسره کیږي. او د اسلامي امارت له بریا راوروسته تر دا اوسه پورې 6 اختره تیر شوي دي. په هر اختر کې د اسلامي امارت عالی قدر مشرتابه حفظه الله لخوا نه د عفو او د تخفیف فرمان صادریږي. په هر اختر کې شاوخوا یا تقریبا د دغه فرمانونو په اساس باندې موږ ته امر شوی او همداشان د سترې محکمې مسؤلین او البته کوم کسان چې هیاتان ټاکل کیږي هغوی راځي او چې څوک د دغه فرمان د شرایطو په اساس باندې د عفو وړ وي عفو کیږي. دغه راز بیا عام هیوادوال زیاتوي چې په تیره کې بنخونې د شکنجو ځایونه وه چې په خبره یې د اسلامي امارت پر راتګ سره اوس زندانونه په اصلاحي مرکزونو بدل شوي دي. دوی د اسلامي امارت دا ډول کړنې ستایي. نو اسلامي امارت له راتګ سره الحمدلله په محابس څه وخته د شکنجې او د ظلم ځای و، اوس الحمدلله د دروس او د زده کړې د اصلاح ځای ګرځېدلی ده چې تقریبا ریاستونه لرو دغلته د دیني علومو زده کړې دي حتی له وړې دورې څخه نیولې تر حفظه پورې الحمدلله اوس په محابسو کې درس ورکول کېږي او موږ شاهدان یو. نو د سترې محکمې قدرمن مقام لخوا هر اختر کې او لوی اختر وي که وړکی اختر وي او بعضې نور مناسبتو کې بعضې زندانیانو ته عفوه کېږي، بعضو ته د هغوی په ورکړل شوي حبسو کې تخفیف ورکول کېږي.
موږ پې ویاړو باسې بندیانو ته په بندیخانه کې درسونه مغسې هر رقم له دین او اسلام څخه خبر دي د موږ له اسلامي امارت څخه همدغه غوښتنه ده. دې باندې موږ ویاړو ځکه هغوی هم کورنۍ لري باسې خوشحالي ولمانځي. په کال کې همدغه 2 خوشحالیانې دي او د امارت څخه همدغه داسې ټول بندیان په اخترونو کې آزاد کړی چې کوم په خپلو ګناهونو باندې خپیمانه وي. هیره دې نه وي چې اوس مهال د هیواد په ټولو بندخونو کې د بندیانو لپاره د دینی عصري حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې او د همدې ترڅنګ د روژې په روانه مبارکه میاشت کې د بندیانو لپاره د قرآن کریم او احادیثو زده کړې هم پیل شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو د معین مهاجر فراهي په مشرۍ د کتاب ارزونې کمیسیون نوبتي غونډه کې د کمیسیون غړو د ورسپارل شوو کتابونو په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي او همدارنګه د دغه کمیسیون کلنی راپور هم له ګډونوالو سره شریک شوی دی. د غونډې په پای کې د کمیسیون په غړو هغه کتابونه ویشل شوي چې دې کمیسیون ته د ارزیابۍ په موخه راجع شوي وو. کابل امنیه قماندانۍ د ښار 9 امنیتي حوزې اړوند سیمو کې د غلا په تور د 3 کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کابل ښار 9 امنیتي حوزې مسؤلین وایي چې پولیسو 3 کسان د غلا بیلابیلو قضیو په تور نیولي دي. دوی وایي چې د مجرمینو له ډلې یو کس د موټر د غلا، یو کس د نغدو پیسو د غلا او بل یو د موبایلونو د غلا په قضیو کې نیولي دي. د 9 امنیتي حوزې مسؤلین خبر ورکوي چې د یادې حوزې اړوند سیمو کې 3 کسان د غلا په تور نیولي دي. په دې تړاو د کابل امنیه قماندانۍ یو ویډیو خپره کړې چې د 9 امنیتي حوزې مسؤلین وایي د غلا په تور 3 قضیې لري او زیاتوي هغه موټر یې بیرته خپل اصلي مالک ته سپارلی چې غلو تښتولی وه. 3 قضیې لرو. اولنۍ قضیه د موټر د سرقت موضوع ده چې بیګا تیره شپه دا رامنځته شوې ده. د موږ د 9 حوزې د قلعه افغانه په ساحه کې د یو کس نه موټر وتښتول شو. نو دغه موټر چښتن په خپل مجاهدینو ته نږدې چک پاینټ ته د موږ د لیسې حبیبیې سره هغه نږدې چک پاینټ ته د هغه چک پاینټ مجاهدینو ته عاجل اطلاع ورکړله چې د موږ موټر غلو وتښتوه. مجاهدینو بغیر د وخت ضایع نه د غلو موټر تعقیب کړ. د کابل امنیه قماندانۍ له لوري په خپره شوي ویډیو کې د موټر مالک د امنیتي ځواکونو له هلو ځلو څخه مننه کوي او وایي کله چې موټر وتښتوه سمدستي امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړ. دیشب ما پشت کفایت سنتر سایه حوزه 7 میمونی رفته بودیم که موترمون را از پشت خانه سارقین به سرقت برده بود و ما به چک پوینت مربوطه حوال دادیم و اونا که تمام کاری کردن که ما پس موتر خود به دست بیاریم و امروز موتر ما را از حوزه 7 تسلیم شدیم. تشکر مولوی صاحب. ما از امارت اسلامی تشکر میکنیم که از کارمندای جنایی که تمام کاری کردن که ما موتر خود پس به دست بیاریم. د مجرمینو له ډلې یو کس د موټر د غلا، یو کس د نغدو پیسو د غلا او بل یو د موبایل د غلا په قضیه کې نیول شوي دي. همدارنګه د 9 حوزې امیر وایي چې 2 نورې قضیې د پیسو د غلا په اړه وي چې پر وینا یې غلو له یو هیوادوال څخه پیسې غلا کړې وي چې پولیسو ته تر خبرتیا وروسته غله ونیول شول. 2 قضیه چې د کسبري موضوع قضیه ده. په دې رابطه باندې هم چې زموږ یو هیوادوال نه په مرسیډیز موټر کې د هغې جب وهلی وه او د ده نه غلا کړې وه. 10,500 افغانۍ ځینې غلا کړې وې. مجاهدینو ته اطلاع وسوه، په لټنې وکړله. بالاخره په دې رابطه باندې یو کس عملا لاس په لاس باندې ونیول شو سره د 10,500 افغانۍ او دوی هم په خپل جرم باندې اعتراف کوي. او دریم کس چې د یو کس نه موږ یو هیوادوال نه ټلیفون غلا کړی وه. په دې رابطه یو کس نیول شوی ده او عملا لاس په لاس سره د همغه غلا شوي ټلیفون. دغه راز د پیسو د غلا په تړاو نیول شوی کس هم په خپل جرم اعتراف کړی او وایي دین روز در پیش به خانه که ذکر الله نام یک جای شدم موتروان مرسیدس بود. مرا گفت دیگر زنگت میزنم طرفای بعد از گفت بیا میریم یک جای گفت کیلومتر موتر بگی ببر. مقصد یک کس دوگام کدش بود بچه سیاگک بود. بکل سر همو جور کرده. دمازنگ موجودین صاحب صدا که دیگه کتم نبود که در کوچه دور خوردم سر جمع موتر پرید در درخت خورد چیز موجودین صاحب. د دې ترڅنګ د کابل امنیه قماندانۍ مسؤلینو هم د 4 تنو غلو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي چې د نیول شوو کسانو څخه 1 میل تفنګچه هم ترلاسه شوې ده. هر شنبې په ورځ باندې 4 کسان غله چې
د پولیسو لخوا څخه ونیول شول. هغوی به یو ټکسي موټر درلودله چې په کابل ښار کې به یې سواریان جګول، نو په زور د اسلحې به یې له ګرانو هیوادوالو نه پیسې غوښتې یا به یې ټیلپنان جنې وړله. نو دغه زموږ د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې وو. نو د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې الحمدلله دغه کسان ونیول شول. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د امنیتي ځواکونو له لوري د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جنایي جرمونو په تور یو شمېر تورن کسان نیول شوي وو. د کندهار ولایت رسنیز دفتر وایي د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېر یوه اونۍ کې د کندهار یو شمېر حوزو او ولسوالیو کې 49 پلټونکي عملیات ترسره کړي دي. سرچینه وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې د نشهیي توکو 12 تورن کاروباریان هم نیولي دي. دغه راز سرچینې زیاته کړې په دغو عملیاتو کې هیروین، ښیښه، ټابلیټکا او زیکپ ګولۍ، چرسو نیولو سربیره 8 جریبه کرنیزه ځمکه هم د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د روژې میاشت داسې وخت را رسیدلی چې د هیواد نږدې 15 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یوه راپور کې ویلي چې د روژې په میاشت کې میلیونونه خلک نه پوهیږي چې خپله ډوډۍ له کومې برابره کړي. په راپور کې دغه راز زیاته شوې چې په دې سربیره د مهال 3.1 میلیون افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د رایستلو پر دوام د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې 9 افغان کورنۍ له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د یاد وزارت مسؤلینو زیاته کړې چې دا لسګونه کورنۍ پرون له دریو سرحدي لارو هیواد ته راستنې شوي او اسلامي امارتو سره مرستې هم کړي دي. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیرو ته. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ یو پول، یو ایرو 15 افغانۍ 94 پوله، یو د اماراتو درهم 19 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 251 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1 افغانۍ 22 پوله، زر هندي کلدار 815 افغانۍ. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه -9، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -1، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه -1، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 1، پېښور لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او دا هم د خبرونو پای له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا وه. د ژوندون راډیو ټلویزیون څخه د مهال خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. له عملتیا څخه مو مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.